کابل ښاروالي د ښار په بیلابیلو برخو کې څلور لارې وسلوونکي سړکونه په نوې او عصري بڼه جوړوي. د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د ښاري نظم او ښکلا په موخه یې د څلور لارو د جوړولو ترڅنګ د هغه وسلوونکو سړکونو چارې پیل کړي چې کارونه یې له څه مودې راهیسې ولاړ وو. په وروستۍ کې د کابل ښار د افغانانو د سیمې د زیرزمینۍ د څلور لارې د جوړېدو چارې د یو خصوصي شرکت په ملاتړ سره پیل شوي چې کارونه یې د بشپړېدو په حال کې دي. لکه څنګه چې کابل ښاریان ته معلومیږي، کابل ښاروالي په مختلف چوکو باندې کار شروع کړی ده چې همالته مختلف نیماوي انشاءالله ځای پر ځای کیږي او هغه خلکو ته وړاندې کیږي او هلته یې مار کیږي. نو زموږ اصلي هدف او موخه د دې موضوع نه دا دی چې موږ په کابل ښار کې ډېر یو ښایسته چوکونه ولرو او همدارنګه د رواني لحاظ نه خلک چې کله د کوره راوځي هلته یو ښه نیمه د دوی د سترګو سره مخامخ شي. د کابل ښاروالۍ مسؤلین له ښاریانو غواړي چې د ښار په ښکلا او پاک ساتلو کې برخه واخلي او د عامه تاسیساتو ساتنه دې وکړي. د کابل ښاروالۍ له لوري د ښار په بیلابیلو برخو کې د سړکونو او څلور لارو د جوړېدو سره خلک هم د ښار نظم او پاک ساتلو ته هڅول شوي دي. په کابل ښار کې د بیلابیلو سیمو د څلور لارو د جوړېدو په لړ کې د کارتې مامورین سیمې د څلور لارې د جوړېدو کار هم پیل شوی دی. کابل ښاروالي په مختلف نور چارهیانو هم دغه پروګرام لري او انشاءالله پیل کړی دی او انشاءالله بشپړ کوي. په دې وروستۍ کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د ښاروالۍ له لوري د سړکونو او څلور لارو جوړولو رغنده فعالیتونه پیل شوي چې تر ډیره ورسره ښاري نظم رامنځته شوی او د ګڼه ګوڼې مخنیوی هم شوی دی. د ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د ښاري نظم او ښکلا په برخه کې به نور هم رغنده فعالیتونه ترسره کړي.